السلام علیکم زما ورونو خویندو. نن زموږ زړونه مات شوي دي، نن غم دی. زما پوره خاندان ډېر زیات خفه دی چې د مشال خان د مرګ خبرې واورېدو. دا ډېر زیات د افسوس خبره ده. ما د هغوی د والد صاحب سره اوس خبرې وکړې. هغوی والد صاحب اوس هم په دې ګران وخت کې هغوی د امن، هغوی د صبر پیغام ورکوي. هغوی ته موږ سلوټ کوو، هغوی ته موږ سلام پیش کوو. موږ پکار چې د هغوی نه زده کړه وکړو. هغه چې د هغه د اسلام او زموږ د پښتونولۍ صحیح ریپرزنټیشن کوي. کم کسانو چې دا مرګ کړی دی هغه د اسلام ریپرزنټیشن نه کوي، هغه زموږ د پښتونولۍ ریپرزنټیشن نه کوي، هغه نه زموږ د ملک ریپرزنټیشن کوي. دغه کسان چې دي هغوی دهشتګردي ښودلې ده. یو انسان چې بل انسان د مذهب په نوم باندې ووژني هغه دهشتګردي ده. هر یو کس چې د ځان نه د خدای ریپرزنټیټیو جوړ کړی دی چې بس ما ته دا حق دی زه بل انسان وژنم که هغه سوچ زما نه مختلف وي، دا حق زموږ نه دی. پکار نه دی چې موږ د بل انسان ژوند واخلو. د معاشرې چې کوم بیسیک کانسپټ دی د سیولایزډ معاشرې چې انسان چې دی هغه د بل انسان د فکر او د سوچ عزت کوي. موږ ټول په یو ځای اوسېږو، موږ د یو بل عزت کوو. دا خو دنیا ده، د هر چا سوچ او فکر مختلف وي. خو که موږ داسې یو بل وژنو زما یقین نه دی چې په موږ کې څوک ژوندی پاتې شي. دا بالکل ناانصافي ده. دا صرف دا یو واقعه نه ده، داسې واقعې شوي دي. اوس په یونیورسټیانو کې هم دا کېږي، اوس په سکولونو کې هم دا کېږي. دا بالکل ناانصافي ده چې د هیڅ چا ژوند هم سیف نه وي. په دې کې زموږ ملک یو کېده پکار دي. زه پوره سیاسي پارټیانې چې دي، حکومت چې دی، زموږ چې کوم ریاستي ادارې دي، ټول ته دا پیغام ورکوم چې را یو ځای شئ، تاسو د مشال خان د خاندان سره ودرېږئ، هغو له انصاف ورکئ. په دې کې غلي مه پاتې کېږئ، ځکه چې دا واقع سبا هم کېدی شي. که تاسو اوس غلي شوئ نو دا واقع به روانې، خو که تاسو اوس راپاڅېدئ خبر وکړه داسې قسمه څیزونه بیا نه کېږي. تاسو یې هم د دې دپاره چې تاسو خلکو له انصاف ورکئ.